نبی علیه الصلاۃ والسلام خپلې مور ته ناست دی او مور نه تاویږي را تاویږي. مور ته وایي تا باندې څه چل دی مورجانې؟ هغه ورته وایي بچیه ما ته هېڅ پته نشته په یو مسله ده. هغه مسله دا ده چې کل حی میت او کل جدید بال، هر یو نوی سیز هغه زړیږي او هر یو ژوندی سیز هغه به مري. هر یو نوی سیز هغه به زړیږي، هر یو ژوندی سیز هغه به مري. و انی ولدت طهره، او مال الله داسې یو بچی راکړی دی چې هغه په کائنات کې ډېر یو پاکوالی خوښوي، پاکوالی به خورئ. داسې الله جل شانه له پاک بچی راکړی. دا تکلیف ورته او هغه هلته وفات شو. ام ایمن وایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم د قبر د کنستو نه او مکې مکرمې ته دا راوړل، دا ځان له ګران و. مدینې منورې ته وړل دا هم ګران و. په څنګه به دا یا اخ وړو یا دی په هغه ځای باندې څه خلک به راغلي، څه قافلې والا. د دې تذکره چې د احادیثو مبارکو کې نشته. هلته د ابواب په مقام کې ولا چا څوک چېرته پېښ شوي و هغوی ولا قبر که نستی دی. او هلته نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مخې خپله مور دفن شوې ده. نبي علیه الصلاۃ والسلام دا ټول دا منظر لیدلی دی 6 کاله په عمر کې. بیا نبي کریم حضرت ام ایمن وایي چې زه را روانېدم د هغه ځای نه، مونږ راتلو. وایي ما نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک کتو نو نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه و. زه پسې ګرځېدم چې څه شو. وایي چې مې وکتو نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا د مور قبر دی داسې په نبي علیه الصلاۃ والسلام د پاسه پروت داسې. و ما نبي علیه الصلاۃ والسلام داسې راغ کړو نه زه د خپلې مور نه بغیر چېرته نه ځم، زما مور به ما سره ځي، د خپلې مور نه علاوه خپله زندګي نه تېروم. خیر ما نبي علیه الصلاۃ والسلام ځان سره راواغستو، په خپل اوښه باندې مې ځان سره کېنو. وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې ټوله لاره باندې کم فریاد کړی دی الله جل شانو ته، کومه شکوې کړې ده الله جل شانو نه. وایي زما زړه زما غونته کې سخت زنانه زړه یې هغه نرم کړو. نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل ای زما مورجانې زما پلار نه و ته زما پلار هم وي، ته زما مور هم وي، زما ملګري نه و ته زما ملګری هم وي، زما پرورش والا څوک نه و ته زما پرورش کوونکی وي. بس ته ما نه لاړې زه به زندګي د چا سره تېروم. دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ټول لاره باندې ماشوم و که نه 6 کاله عمر د ماشوم څه چې پلار هم نه وي او مور هم لاړه یا څنګه حالت په انسان باندې تېرېږي. نبي کریم صلی الله علیه خیر نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک هغه بیا راورسېدو، بیا زندګي تېروله. نبي علیه الصلاۃ والسلام نیکه و بیا عبدالمطلب صاحب هغه به ډېر خیال ساتو، انتهایي بهترین پرورش، انتهایي محبت یې و د نبي علیه الصلاۃ والسلام. بیا د هغه د وفات تقریبا چې 8 کالو ته نبي علیه السلام ورسېدو هغه وفات شو. یا د هغې نه پس حضرت ابوطالب صاحب هغه د نبي علیه الصلاۃ والسلام پرورش کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهترین پرورش د نبی علیه الصلاۃ والسلام کړو او داسې مضبوط ولاړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې دونه مرسته د نبی علیه الصلاۃ والسلام چام نه ده کړې کوم چې حضرت ابوبکر صدیق صاحب کړی او کومه چې حضرت ابوطالب صاحب کړی. ابوطالب صاحب غیر مسلمه